سلامونه نیکی هیلې احترامات دوستانو په خیر الله هیله ده چې جوړ روغ به یاست. موږ سره پیر صاحب محترم قرار لري او ډېر ښکلي ښایسته موټر څخه راتا کېږي او دا امت مسلمه قرار لري او کوچنیان لویان سپېژني ځوانان دوستانو مخې کې پیر صاحب را روان دی او تاسو د پیر صاحب سره خلاص وای هلکه د ګلان سم پر بشه دروازه خلاص کا پرې پیر صاحب راځي مهرباني پیر صاحب ستاسو قربان سم قدمونو په عمل روبړ سره کې سویجي ورته وکي اله نه غټ حرامي به د جوړ شي. دوستانو عزیزانو موږ سره کوچنیان لویان سپېژني ځوانان ټول هغه بندگان قرار لري چې د پیر صاحب سجده کوي او سجده ورته کوي سجده پښو آفرین جنت آفرین جنت. دوستانو موږ سره د پیر صاحب محترم مریدان شتون لري کوچنیان لویان سپېژني ځوانان ورکبازان کرکبازان سګوانان ټول مشغوله دي اخته دي پیر صاحب را روان دي او د پیر صاحب په جلسه کې نور سازنده راغلي دي. دوستانو سازنده واوري سره ماشاءالله دا ټول سازنده دي د نړۍ له ګوټ څخه مو یو سازنده راکش کړي دي او د پیر صاحب په دې محفل کې مو درولې دي. د پیر صاحب محترم دا سازنده یو ډېر سپیشل فورس سازنده دي او د دې سره مایکونه دي چې د پیر صاحب ناز و نیاز پکې یادوي او د پیر صاحب جشن شروع دي. نو دوستانو زموږ سره په دې محفل کې قرار لري او تاسو کولی شئ چې خپله چندې واچوئ پیسې راوړي ځکه چې پیر صاحب خوارکۍ ډېر غریب دي او سارې په نیم ګیلاس اوبه او 10 کړي دي تاسو په نه چې اوبه ډېرې یخې وې او موږ سره د پیر صاحب ماشاءالله داسې دا د پیر صاحب د شپې محفل دی او دوستانو عزیزانو موږ سره په شپه کې هم د پیر صاحب مریدان قرار لري ټول لکه شیطانان تک سپین دي او دغه رقم نور ماشاءالله لایټونه پر بریښي ګر سره د موبایل څراغونه ګر سره تور سول دی موږ سره قرار لري او موږ سره د ماشاءالله دومره ښکلي او ښایسته اوازونه الله پاک دوی لره ورکړي دي چې دغه اوازونه موږ ته درلودلی اوس به خلک پر موږ ته مینان وای انجونې خو یې دغه ته کښېنولي دي بغل ته کښېنولي دي او دا رامیانو دا مثال یې دي چپ سي بړوګانو نارې مه وایي چپ سي بړوګانو چپ په زور نارې مه وایي د کوچنیانو د خوب راکښېنول. دوستانو شرم حیا په یوه کې نسته او دا ځکه چې بې شرمه مخلوق دی دا او زموږ سره قرار لري دوستانو او دا هم پیر صاحب دی چې په مسجد کې موږ سره قرار لري او د ورځ پله د سهار منځه بعده موږ د خیره سره دلته د پیر صاحب دم او دغه اوبه دوموي او دغه کې نور دغه شیطان ابلیس ناست دی دا بل مرض نیولی دی او اول اوس راسي اوس پیر صاحب د زړه چال ګوري چې زړه خو به یې بلې خواته نه وي ته د زړه رسې خواته دي که واقعا چپې خواته دي بالکل د زړه چپې خواته دی پیر صاحب قربان سم چې زړونه معلوموي. او دوستانو موږ سره بیا هم شپه سوله بل دوهمه شپه سوله د پیر صاحب مجلس قرار لري او موږ سره د علما شیخان فقیران روینیان شرابیان چرسیان غله د دماکې والا ګر د غلو بارود سره یو ځای شوي دي او موږ سره په دې محفل کې قرار لري د پیر صاحب ماشاءالله دا د پیر صاحب هلک دی او کوچنیوالي سره لوی کړي دي او پیر صاحب ته سجده وکړي آفرین سجده او سجدې مو قربان وسم. نو موږ سره د پیر صاحب په مجلس کې دوستانو عزیزانو طریقه سوله لږ چې مړی پیدا موږ سره د پیر صاحب او په دا شانداره مجلس کې بیا هم زړه کتل کېږي دوستانو واقعا چې زړه چپې خواته راختلی دي او دا هم د پیر صاحب یو کرامات دي چې زړه معلوموي چې واقعا زړه چپې خواته دي دا ټول په نوبت سره ولاړ دي د خدای روینیان غله او بس شرابیان ګره سره مکس شوي دي اوس نه پکې معلومېږي سجده وکړي د خیر سره او دلته موږ او ماشاءالله سازنده څه فواید یو خو ګر سره غایب موږ سره دا سازنده قرار لري دوستانو عزیزانو. نو هیله ده چې زموږ دغه محفل تاسو ته د خوښې وړ ګرځېدلی او دا زموږ سره غټ پیر دغه دی چې دلته ناست دي د قربان سمه تر دغه یې وکاږم شی چې بولي دوستانو زموږ سره دا شیخان دا علما دا غله ډاکوګان چمبازان دا ټول قرار لري او دوی د زړونو چال نیسي او د چا زړه که سوری وي د چا زړه که بغل ته وي د چا زړه چا رقم وي دوی چال نیولی سي په یوه ګوته باندې کله دوې ګوتې کله دا ګوته په بل ځای کې موږي چې تر څو د زړه حرکت معلوم کړي او ماشاءالله پیسې بغل ته او دا زموږ سره هغه اصلي سازنده دي چې د نړۍ د ګوټ څخه مو راټول کړي دي او دا سازنده واقعا په اسټډیوم کې او داسې په غټو کنفرانسونو کې لکه د ښځینه او نارینهو په مکتبو کې دوی موږ ته په ګوته راټول کړي دي او د دوی پیدا کېدل ډېر مشکله دي او ځکه چې د دوی سره ځای سي بس دنیا پر دا بله درته راړي ورته وګوري دا پیر صاحب ته ساز ووایه میوزیک یې ووایه پیر صاحب ډېر خوښ شو دا میوزیک او دا میوزیک یې حلال وبلئ تاسو کولی شئ چې د دې میوزیک څخه خوند واخلئ او تاسو په خپلو کورونو کې السلام علیکم.